پاکستان پر ځای له نورو بدیلو لارو سوداګرۍ له هغه وروسته چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په کابل کې د یوې غونډې پر مهال له صنعتګرو سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای دې له نورو لارو سوداګرۍ ته مخه کړي. تازه دغه پریکړه د ګڼو خلکو له تود هرکلي سره مخ شوې او د حکومت د یاد ګم ستاینه کوي. ملا برادر په خپلو خبرو کې ویلي و چې پاکستان په کراتو د سوداګرۍ پر مخ لارې تړلې او اوس یې هم تړلې دي. له تجارتي او بشري مواردو یې سیاسي ګټه پورته کړې او د دواړو هیوادونو سوداګرۍ او صنعتکاران یې متضرر کړي. اسلامي امارت اړ شو چې پورتنۍ پریکړه وکړي. د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په سویل ختیځ زون، خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر کې هم د خلکو له لوري دا پریکړه د پاکستان د سیاسونو پر وړاندې یو ملي دریځ بولي او وایي وخت راغلی چې افغانستان خپل بدیلي سوداګریزې لارې ولري. موږ د پاکستان مال ته هیڅ ضرورت نه لرو او نه غواړو چې د پاکستان ګاونډي هیواد سره موږ هیڅ اړیکې وساتو. افغانستان الحمدلله نن سبا په خپل واک کې هر څه لري، که هغه هم غله ده، که هغه هم سبزیجات دي، که یا میوه دي، هر څه په خپل واک کې لري او هر څه هم زیات لري. موږ له خپل هیوادوالو سره دا غوښتنه کوو له تجارتانو سره چې دوی له نورو ګاونډي مملکتو سره تجارت وساتي او نورو مملکتو سره دوی تجارتي فعالینې زیاتې کړي او راکړه ورکړه وکړي. او د کوم پاکستان مالونه چې دي یا کوم پاکستان تجاران چې دي له هغو نه هم دا غوښتنه ده چې په پاکستان باندې نور مال بند شي. امارات له دې فیصلې نه موږ ډېر خوشحاله یو او غواړو چې همیشه لپاره دغه هغه بنده کړي ورسره د تجارت سیستم مکمل سره بند کړي. په دې باندې موږ ملاتړ کوو او خوشحاله یو په دې باندې چې هغه سوداګر او هټیوال وایي پاکستان هر وخت د افغانستان د صادراتي حاصلاتو په وخت کې سوداګریزې لارې بندوي چې له امله یې پانګوالو ته درانه مالي زیانونه وړي. دوی که څه هم د اسلامي امارت له یادې پریکړې خوښ دي خو غوښتنه لري چې حکومت دې د سوداګرۍ په بدیلو لارو پیدا کېدو او د سوداګرۍ په لا وده کې هڅې زیاتې کړي. موږ ته داسې بدیله لاره جوړه کړي چې موږ خپل هغه سوداګریزه توکې کوم مال چې د خارج نه راځي او کوم د افغانستان میوې چې ده هغه د افغانستان څخه خارج سره سوداګریزه کیږي، هغه لاره ورته فراهم کړي، نه تجارت تاوان وکړي، نه ریټونه کاته پورته ورسره لاړ شي او د دکاندار او د عام خلک د غریبانو واس ورسیږي په هر شی خپل روزمره ژوند توکي اخیستی شي، نه پوره ریټونه جګ شي او ریټونه پورته کاته راسي. د نور ملکونو سره دغه رقم لکه مخکې پاکستان سره سوداګریزه کار روان او د نور ملکونو سره دغه رقم کاروبار روان شي. چې دوی په خپل منځ کې اتفاق وکړي، نورو لارو ته هڅه وکړي تر څو د لکه انډیا د روس د خو ډېر سرحدونه لرو، د اسیا په زړه کې پروته یو، نو دوی ته کوشش دا په کور ده چې د نورو بدیلو لارو کور وخلي تر څو د افغانستان میوې چې په کلدورو خرڅېدې اوس په هغه قیمت په ډالرو خرڅېږي. د افغانستان خو هر شی چې دی د سرو زرو نه قیمت لوړ دی، خو متاسفانه چې د پاکستان د لوسه چې دوی ولته سیاسي مبارزه کوي او هغه د تجارو نه وبسي. اوس تاسو وګورئ په تورخم کې تقریبا په زرهاو موټر بانجان روسته شو، انګور ورجانه د مو چې په 100 روپۍ کیلو او اوس په 100 روپۍ 2 منه کېږي. دا وجه دغه ده چې د پاکستان تجارو او د افغانستان تجارت یا ټول پښتونه وسوه، یو بل خو ته پښتونه تباه شوه. نو مې هیله دغه ده، توقع دغه ده تر څو امارت دا صداقانه پرېکړه په ټول عمر کې نه وکړي لکه دا اوس چې وکړه. الله د نور توفیق هم ورکړي او موږ په دن ډېر خوښ یو. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هیواد شاوخوا یوه میاشت وړاندې وروسته له هغه له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې چې فرضي کرښې ته څیرمه یې بریدونه وکړل. د افغانستان حریم یې نقض کړ او وروسته افغان ځواکونو پرې غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کړل. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.